د جهانگیر بادشاه 3 زامن وي کم چې ډیر زیات ښکلي مضبوطه او بهادران وي. د ټولو نه مشر شهزاده ارسلان د اسونو په سوارۍ کې ماهر وي. د هغه دویم زوی شهزاده سلیمان په تیراندازۍ کې ماهر وي او د ټولو نه کشر زوی شهزاده اسپندیار د ځنګلونو او د ځناورو شوقي وي. هر کله به چې هغه درې واړه رونه په محل کې ګرځېدل نو ټولو خلکو به د هغه صفتونه کول او د هغه په ډیر زیات عزت کو. جهانگیر بادشاه خپلو زامنو سره ډیره زیاته مینا کوله او هغه به همیشه دا سوچ کو چې زما زامن ډیر زیات ښکلي او بهادران دي او مالا د دې لپاره داسې شهزادګۍ تلاش کول پکار دي کومې چې د هغه لایقانه وي. خو هغه ته د خواهشا په سلطنتونو کې یو هم شهزادګۍ داسې ملاو نشوه چې هغه د هغه د درې واړو زامنو لپاره قابل وي او هر کله به چې هغه دربار کې ناستو نو هغه به ډیر زیات پریشان و. یوه ورځ یو بزرګ دربار ته راشي چې د هغه پر راتلو سره په پورا دربار کې سکون راشي. جهانگیر بادشاه د هغه ډیر زیات عزت شروع کړي. بزرګ بادشاه مخ ته وګوري او هغه ته وایي چې ما ته ستا په مخ د غم اثار ښکاري. آیا زه ستا نه معلومولی شم چې ستا د غم وجه څه ده؟ جهانگیر بادشاه هغه ته وایي چې زما 3 زامن دي کوم چې ډیر زیات ښکلي او بهادران دي او زه غواړم چې د هغوی دپاره داسې شهزادګۍ تلاش کم کومې چې د هغوی قابلانه وي چې په دې سره بزرګ بادشاه ته 3 جادویي تیرونه وښایي کوم چې د نور په شان پړکېدونکي وي. بزرګ بادشاه ته وایي چې دا جادویي تیرونه دي او دا 3 واړه تیرونه ته خپلو زامنو لا ورکړه او هغه ته وایا چې دا تیرونه د خپل محل نه بهر وچلوي او ستاسو تیر چې کم ځای پریوت ستاسو واده به د هغه ځای نه کیږي چې په دې سره به ستا پریشانی هم ختم شي. جهانگیر بادشاه د بزرګ په خبره یقین وکړي او د هغه 3 واړه تیرونه قبول کړي. بزرګ بادشاه ته دعا وکړي او د دربار نه لاړ شي. بل ورځ بادشاه خپل 3 واړه زامن دربار ته راوغواړي او هغه ته وایي چې تا جادویي تیرونه واخلئ او د محل نه بهر یې وچلوئ او کم ځای کې چې ستاسو تیر پریوت ستاسو واده به هم د هغه ځای نه کیږي. 3 واړه شهزادګان د پلار خبره ومني او هغه تیرونه واخلي او د محل نه بهر راشي. د ټولو نه مشر شهزاده ارسلان تیر وچلوي او د هغه تیر په یو محل کې د یوې شهزادګۍ په خپو کې پریوزي. دې نه پس شهزاده سلیمان خپل تیر وچلوي او د هغه تیر د یو زمیندار په کور کې د هغه د لور په خپو کې پریوزي. په ټولو کې اخیره کې د شهزاده اسپندیار نمبر راشي او هر کله چې هغه تیر وچلوي نو هغه په یو ځنګل کې په یو ونه کې اونخلي. د تیر چلولو نه پس جهانگیر بادشاه د خپل پوځ سره د هغه تیرونو د تلاش لپاره وځي. د ټولو نه اول هغه محل ته ورشي کوم ځای کې چې د شهزاده ارسلان تیر پریوته وي او هغه د شهزادي الینا د پلار نه د شهزادي الینا رشتہ وغواړي او دغه شان د شهزاده ارسلان او د شهزادي الینا واده وشي. دینه پس بادشاه د هغه دویم تیر په تلاش کې وځي کوم چې د یو زمیندار په کور کې د هغه د لور په خپو کې پریوته وي. جهانگیر بادشاه زمیندار ته وایي چې زه ستا د لور رشتہ خپل زوی شهزاده سلیمان د پاره غواړم. د اوریدو سره هغه زمیندار ډیر زیات خوشاله شي او دغه شان د شهزاده سلیمان او د هغه د لور واده وشي او په ټولو کې اخیره کې بادشاه د شهزاده اسپندیار د تیر د تلاش لپاره وځي. د ډیر تلاش نه پس بادشاه ته هغه تیر هیڅ ځای ملاو نشي چې په دې سره بادشاه او شهزاده اسپندیار دواړه ډیر زیات پریشان شي. شهزاده اسپندیار خپل پلار ته وایي چې اباجان مالا اجازه راکړي چې زه خپل تیر په خپل تلاش کوم او چې تر کومې ما خپل تیر نه دی تلاش کړی تر هغې به زه واپس نه راځم. بادشاه هغه له اجازت ورکړي او شهزاده اسپندیار په خپل اس کینی او د ډیر سفر کولو نه پس هغه یو ځنګل ته ورسي چې په هغه ځنګل کې د هغه نظر په خپل جادویي تیر پروزي. د هغې په لیدو سره هغه ډیر زیات خوشاله شي خو هر کله چې هغه چار چاپیره وګوري نو د هغې په خوا کې نه څه کور وي او نه څه انسان ښکاریږي. کله چې هغه بره وګوري نو په هغه ونه کې یوه شادو ناسته وي. د هغې په لیدو سره شهزاده ډیر زیات حیران شي او هغه ته رایاد شي چې د هغه پلار ته خبره کړې وي چې ستاسو تیر کم ځای پریوزي ستاسو واده به هم د هغه ځای نه کیږي او هغه دا سوچ کوي چې که ما د خپل پلار خبره ونه منله نو هغه به زما نه خفه شي.
د ډیر سوچ کولو نه پس شهزاده اسپندیار دا فیصله وکړي چې زه به د خپل پلار خبره منم او زه به دې شادو سره واده کوم او دغه شان هغه شادو سره واده وکړي او هغه محل ته بوزي. بادشاه د خپل درې واړو زامنو لپاره جدا جدا محلونه جوړ کړي وي. شهزاده اسپندیار شادو خپل محل ته بوزي او بل ورځ د خپل پلار خواله لاړ شي او هغه ته وایي چې ما یو خپل شان شاهزادګۍ سره واده کړی دی. د اوریدو سره بادشاه ډیر زیات مطمئن شي او خوشاله شي، خو شهزاده اسپندیار ډیر زیات خپوي او کله چې هغه محل ته واپس راشي نو د شادو په لیدو سره هغه لا ډیره زیاته غوسه ورشي او هغه دا سوچ کوي چې زما زندگی دې سره ختمه شوه. څو ورځې پس بادشاه دا فیصله وکړي چې زه به د خپلو زامنو د ښځو نه امتحان اخلم چې د دې دپاره هغه خپل هر یو زوی له وریجې او د مسورو دال ورکړي او هغه ته وایي چې خپلو ښځو ته وایي چې تر سبا سهار پورې دا دال او وریجې د یو بل نه جدا کړي. شهزاده ارسلان هغه تیلی شهزادي الینا له ورکړي خو هغه د هغې نه انکار وکړي او هغه ته وایي چې زه یوه شهزادګۍ یم او د نوکرانو کارونه زه نه کوم. شهزاده سلیمان هغه تیلی خپلې ښځې له ورکړي خو د هغې د ډیر مهنت باوجود هم هغه وریجې او دال د یو بل نه جدا نه کړی شي او شهزاده اسپندیار چې محل ته راشي نو هغه ډیر زیات خپوي چې په دې سره شادو د هغه خواله راشي او هغه نه تپوس کوي چې ستا د پریشانۍ وجه څه ده. شهزاده اسپندیار هغې ته د پلار ټول امتحان باره کې وایي چې په دې سره شادو هغه ته وایي چې ته هیڅ فکر مه کوه، ته په آرام سره اوده شه او تر سهاره پورې به دا کار شوی وي او کله چې شپه نیمې له ورشي نو د هغې شادو نه یوه ښکلې شان ښاپیرۍ جوړه شي او هغه د خپل جادو په ذریعه هغه دال او وریجې د یو بل نه جدا کړي او دوباره د هغې نه شادو جوړه شي. هر کله چې شهزاده اسپندیار دا هر څه وویني نو هغه ډیر زیات حیران شي او کله چې درې واړه شهزادګان د پلار خواله دربار ته لاړ شي نو شهزاده ارسلان خپل پلار ته وایي چې شهزادي الینا د هغې نه انکار کړو چې په دې سره بادشاه ډیر زیات خپه شي. شهزاده سلیمان خپل پلار ته وایي چې زما ښځې کوشش کړی دی خو د هغې کوشش ناکامه شوی دی. دې نه پس شهزاده اسپندیار هغه تیلی راوباسي د هغې په لیدو سره ټول ډیر زیات حیران شي او بادشاه وایي چې زما د ټولو نه کشره انګور زما د زوی قابله ده. څو ورځې پس بادشاه د یو دویم امتحان فیصله وکړي او هغه هر یو شهزاده له یوه کپړه ورکړي او هغې ته وایي چې ستاسو ښځې به ماله د دې نه یو شرط تیاروي خو شهزادي الینا د هغې نه انکار وکړي او شهزاده سلیمان ښځه د ډیر کوشش باوجود د هغې نه ښکلی شرط تیار نه کړي. شهزاده اسپندیار پریشانه ناست وي چې هغه شادو دوباره د هغه خواله راشي او هغه ته وایي چې ته هیڅ فکر مه کوه، ته اوده شه او تر سهاره بعد دا شرط تیار وي. کله چې شپه شي او د هغې نه ښاپیرۍ جوړه شي نو هغه د هغه کپړې نه یو ښکلی شان شرط تیار کړي او هر کله چې سهار شي نو درې واړه زامن د خپل پلار خواله دربار ته لاړ شي. شهزاده ارسلان خپل پلار له هغه کپړه واپس ورکړي. شهزاده سلیمان خپل پلار له د ښځې د لاس هغه شرط ورکړي خو د بادشاه هغه نه وي خوښ او شهزاده اسپندیار خپل پلار لا شرط ورکړي کم چې شادو جوړ کړی وي او د شرط په لیدو سره ټول ډیر زیات حیران شي. بل طرف ته د شهزاده اسپندیار په مزغو کې هم دا سوچ چلیږي چې دا هر څه هغه شادو څنګه کولی شي او هغه د خپل پلار خواله لاړ شي او هغه ته ټول حقیقت بیان کړي. بادشاه هغه ته وایي چې زه به سبا که خیري یو پروګرام جوړوم چې هغې کې به زه د خپلو زامنو د ښځو مخونه وینم. دې اورېدو سره شهزاده اسپندیار هم ډیر زیات پریشان شي خو شادو هغه ته وایي چې ته خپل پلار ته ووایه چې زما دپاره دا تقریب د نیمې شپې کړي. شهزاده خپل پلار ته وایي او بله ورځ دربار کې د شهزاده ارسلان او د شهزاده سلیمان د ښځو مخونه ولیدلی شي. ټول خلک ډیر زیات خوشحاله وي او هر کله چې شپه شي او شهزاده اسپندیار راشي نو د هغه نه پس یوه ښکلې شان جینۍ دربار ته راشي. د هغې په لیدو سره ټول خلک ډیر زیات حیرانه وي ولې چې هغه یوه ښکلې شان جینۍ وي.
د هغې په لیدو سره بادشاه وایي چې زما کشره انګور د ټولو نه ښکلې ده. شهزاده هم حیرانه وي چې هغه شادو څه شوه، د دې دپاره هغه محل ته لاړ شي چې هغه وګوري نو په فرش باندې د شادو سرمن پرته وي او د هغه په مزغو کې دا خبره راشي چې دا جنۍ یوه جادویي جنۍ ده او که د دې دا سرمن وسوځول شي نو هغه به همیشه په خپل اصلي شکل کې پاتې شي. نو هغه سمدستي د ښاپیرۍ هغه سرمن وسوځوي او دغه وخت دربار کې هغه ښکلې شان جنۍ هیره شي. ټول خلک ډیر زیات ویریږي چې شهزاده اسپندیار محل ته راشي او دا چغې جوړې کړي چې ما خپله ښځه مړه کړه. چې دغه وخت هغه بزرګ محل ته راشي او هغوی ته ووایي چې تاسو یریږئ مه، هغه به واپس راشي او هغوی ته دا هم ووایي چې هغه جنۍ یوه ښاپیرۍ ده او هغې زما په عبادت کې خلل اچولی و چې په دې وجه ما هغې له د شادو دا سزا ورکړې وه. خو ما هغې سره واده کړې وه چې که یوه ورځ یو شهزاده تا سره واده وکړي او ستا دغه سرمن وسوځوي نو ته به آزاده شي. چې دغه وخت په محل کې د هغه هیرې نه یوه ښکلې شان ښاپیرۍ جوړه شي او هغه شهزاده اسپندیار ته ووایي چې زه اوس آزاده یم. شهزاده اسپندیار د هغې نه د خپل غلطې رویې معافي وغواړي چې په دې سره ښاپیرۍ شهزاده اسپندیار ته ووایي چې ما ته معاف کړې. د هغې په لیدو سره ټول خلک خوشحاله شي او بادشاه ووایي چې زما کشره انګور یوه ښاپیرۍ ده. شهزاده ارسلان او شهزاده سلیمان هم د خپل رور دپاره ډیر زیات خوشحاله شي او دغه شان هغه ښاپیرۍ او شهزاده اسپندیار خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیرول شروع کړي.